بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو. کندهار ښاروالي د ښار په اومه ناحیه څلرم ګذر کې د څلورو کوڅو د اساسي رغولو چارې راپیل کړي دي. یووالي اتفاق راټول یو له خپلې خاورې نه ساتنه کوو. دغه کوڅې چې د مختلفو عرضونو درلودونکي دي تقریبا 728 متره اوږدوالی لري. یوه نیمه میاشت مخکې یې د رغولو چارې راپیل سوي دي او پاته کارونه به یې د 2 میاشتو په موده کې بشپړ سي. اوس نوې ساه اخلي او نوی ژوند کړي ورته. دلته تقریبا موږ خو یو نیمه میاشت مخکې شروع کړې ده او همدغه کندنکارۍ نه وي چې دا اولني کارونه چې تر څو دا کندنکاري وشي هماغه د ډیزاین په اساس باندې چې څونه موږ ته راکړی شوي چې څونه تاسو دا کندنکاري وکړئ هماغه کندنکاري هم شروع کړې ده او هغې پسې منظم د سبګریډ لیول د هغه هم شروع کړی دی. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې هره ورځ 80 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې نه کسان یې په مسلکي ډول او یو 50 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. سره یو لاس یو جوړونه کوو. په دې موږ بیخي خوشحاله یو چې سارو کال داسې کارونه او داسې زمینه موږ ته برابره سي چې هم بیکاره خلک پر کار باندې ودرېږي هم زموږ د وطن خدمت د کوڅو پخېدل ودا کې راسي. کوڅې پخېږي هغه زموږ بیکاره خلک زویدلی ولس مکمله په خپل کار او په روزګار اخته. د همدې سیمې خلکو د دغه کوڅو په رغولو سره زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. چې کار ووایه دغه چرۍ چې جوړه شول دلته ټانکر و موټر نه سوی تېرېدلی د دغه ماجت سره نه دي د دغه ماجت سره ارام ده که چېرې دغه چرۍ چې جوړه شوله بیا موږ کې سره ساه واخیستله وایي و دغه رقم ډېر خوشحاله یو ډېر د دغه کارمند څخه خوشحاله یو ډېر د دغه حکومت څخه خوشحاله یو. ټول په یووالي اتفاق راټول یو له خپلې خاورې نه ساتنه کوو.